अस्सलामुअलैकुम। पेशावर क्लिक चैनल की तरता हरकلی ویم د پښتو پخوانی مشهور اداکار منظور خان او ډیر چې په سلطان شاه یادیږي دا هغه باره کې دا چې هغه نن سبا څنګه او په څه حال دی او څنګه ژوند تیروي. که غواړئ چې تاسو ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې همدغه رنګې نوې او تازه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در رسي. دوستانو پخوا د سی ډي داسې دور و چې در شپې به ناوخته خلک په بیټکو او په اجرو کې ناسو او دغه ډرامې به یې کتلې. هغه ټایم کې دومره ښه اداکارانو او ډېرې ښه ډرامې به یې جوړولې. په دغه اداکارانو کې اسماعیل شاهید، علمزیب مجاهد، نظر محمد، عمر ګل، طارق شاه او یو نوم پکې د سلطان شاه یعنی منظور خان هم و چې ډیر ښه او ټیلنټډ اداکار و. د منظور خان یعنی سلطان شاه یو مشهوره ډراما چې هغې کې د یو ظالم خاوند کردار ادا کړی دی چې سلطان شاه نومې دی چې هغې نه دی ډیر زیات مشهور شو. د نورې هم ډیرې ډرامې جوړې کړي چې هغې کې ستمګر او دغه رنګې په پی ټي وي باندې نورې ډیرې ډرامې جوړې کړي دي. او چې کله په ډرامو کې بېحیایي شروع شوه سلطان شاه د ډرامو نه لاړو او اوس په سوات کې اوسیږي او خپل خوشحاله ژوند تیروي او ویلې کېږي چې هغه هلته خپل کاروبار شروع کړی دی او یو هوټل هم شروع کړی دی چې خپل 2 ټیمه رزق پکې ګټي. دوستانو دا و د سلطان شاه یعنی د منظور خان باره کې معلومات. که دا ویډیو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې نوي معلومات ټولو نه اول تاسو ته در رسي. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم د لوی